تېر ګډوډ وضعیت او د دولتي ځمکو د لازم کنټرول نشتوالی په پراخ ډول د دولتي ځمکو د غصب لامل شوی دی. غصب شوې ځمکې له یوه لوري د جرمي اقتصاد یوه برخه ده او له بل لوري د انکشافي او زیربنایي پروګرامونو د تطبیق او له دې ملي پانګې د مناسب استفادې پر وړاندې عمده خنډ دی. د انکشافي پروګرامونو د تطبیق او له ملي پانګو د شخصي ګټې اخیستنې د مخنیوي لپاره قوي اراده موجوده ده. په همدې اساس د ځمکو غصب جرم اعلان شوی او هغه ته په نوي قوانینو کې مشخصه جزا ټاکل شوې ده. همداراز له 8800 د ډیرو غاصبینو لیست برابر شوی دی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته په سپارلو او د ځمکوالۍ چارو تنظیم قانون په موجودیت کې د غاصبینو لپاره تر 10 کلونو بند تطبیق شوی دی. لازمه ده پوه شو چې تر اوسه له غاصبینو 500,000 جریبه دولتي ځمکه بیرته راګرځول شوې ده. اوس د ځمکو د غصب مخنیوي، د ځمکو د بیرته ګرځولو او د غیر قانوني ښارګوټو د ستونزو مخنیوي لپاره لازم اسناد شته دي. د دولتي ځمکو د مدیریت پروګرامونو په عملي کولو سره د دولتي ځمکو مدیریت ښه شوی او د غاصبینو لاسونه لنډیږي څو د اقتصادي پراختیا او د کارموندنې لپاره له ځمکو اغیزناکه استفاده وشي.